د مهمو خبرونو سرټکی مو آمار اعدام شهروندان افغانستان در ایران خیلی بلند و نگران کننده است. په ایران کې د یو افغان اعدام د دې حکم په پلي کېدو سره په تیرو 4 میاشتو کې په ایران کې 11 افغانان اعدام شوي دي. په هرات کې د 5 ښځو نیول کېدل. په هرات کې سرچینې وایي چې دغه ښځې د طالبانو له لوري د ټاکل شوي حجاب د نه مراعاتولو له امله نیول شوي دي. ما تمام بازی‌های جام جهانی تماشا کردم، خصوصا فینال که توسط بین تیم‌های اسپانیا و آرژانتین بود. بسیار یک بازی جذاب بود. د فوټبال له نړیوال جامه د خلکو تود هرکلی. د کابل اوسیدونکو د نړیوال جام د پایلوبې تر لیدو وروسته خپل احساسات له خلکو سره شریک کړل. او په دریو سمندري بندرونو کې د سوداګرۍ درېدنه. د ایران او امریکا د جګړې له کبله په دریو سمندري بندرونو کې د افغانستان سوداګري او ترانزیت ځنډېدلي دي. سلامونه، وخت مو پخیر. د مو 8 بجو خبرو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه 29 د چنګاښ چې برابرېږي 20 د جولای. اوس هم بشپړه خبرونه. زه سادیه طاهر یم. په تیرو 4 میاشتو کې 11 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. تازه پیښه د ګل محمد محمدي ده، هغه افغان وګړی چې د حکومت ضد اعتراضونو کې په ګډون او د ایران د امنیتي ځواکونو په وژنه کې د لاس لرلو په تورن و او د اصفهان ښار په زندان کې اعدام شوی دی. د بشري حقوقو د بنسټونو راپورونه ښیي چې افغانان په ایران کې تر ډیره د نشه یي توکو د قاچاق او وژنې په تور اعدام شوي دي. د ایران د قضایي قوې اړوند میزان خبري اژانس راپور ورکړی چې د 1404 کال د سراسري اعتراضونو له نیول شویو کسانو څخه افغان وګړی ګل محمد محمدي اعدام شوی دی. د راپورونو پر بنسټ ګل محمد محمدي چې په 1481 کال کې زیږیدلی او 23 کلن و، 13 ورځ سهار د اصفهان په دستګرد زندان کې اعدام شو. د هغه د اعدام حکم د ایران د سترې محکمې له تایید وروسته پلی شو. میزان په خپل راپور کې محمدي ډیر سخت او بیرحمه بلواګر بللی او ویلي دي چې د هغه د اعدام حکم اصفهان د علی خانی میدان په نوم د قضیه په تړاو صادر شوی و. اینکه متهم با علم و آگاهی در محل حاضر شده، پیرو فراخوانی که ضد انقلاب حاضر شده، چاقو در دست داشته و اقرار صریحی که خودش داره الان، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. ګل محمد محمدي له یو ایرانی وګړي سره یو ځای د 4 امنیتي ځواکونو د وژنې او همدارنګه د تیر کال د مرغومې میاشتې د 18 نیټې د اعتراضونو پر مهال د عامه شتمنیو د سوځولو او ویجاړولو په تور تورن شوی و. خو د دغو دواړو تورنو کسانو پر وړاندې د لګېدلو تورونو کره جزئیات په عامه توګه نه دي خپاره شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د اعدام په قضیو کې د عادلانه محاکمې حق په منظم ډول تر پښو لاندې کیږي او د محکومانو کورنۍ هم د چوپ پاتې کېدو لپاره تر فشار لاندې نیول کیږي. عدالت زمانی تطبیق می شود که جدا از ملیت، جدا از نژاد، در کرامت انسانی آن را مد نظر گرفته و حکم عادلانه علیه شخص صادر گردد. د روان هجري لمریز کال په لومړیو 4 میاشتو کې 11 افغان وګړي په ایران کې اعدام شوي دي. په همدې حال کې د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو څو ځله خبرداری ورکړی چې افغان وګړي په ایران کې وکیل ته له اغیزناک لاسرسي، عادلانه محاکمې او قنصلۍ له ملاتړ څخه بې برخې دي. تنها شهروندان افغانستان بیشترین ادامه داره. من فکر میکنم حکومت طالبان فاقد سیاست مدون و شفاف در قبال شهروندان افغانستان در خارج است. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو هنګاو سازمان مخکې راپور ورکړی و چې یوازې په 2025 کال کې 15 افغان وګړي په ایران کې اعدام شوي دي. په هرات کې سرچینې امو ته وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف محتسبونو په تیرو 2 ورځو کې د دغه ښار له بېلابېلو سیمو 15 ښځې نیولې دي. د هرات د 4 ښځو په وینا دغه ښځې سره له دې چې حجاب یې مراعات کړی و بیا هم نیول شوي دي. په وروستیو ورځو کې د هرات اوسیدونکو خبر ورکړی چې طالبانو په ښار کې ګزمې، پلټنې او له ښځو پوښتنې ګریویژنې زیاتې کړي دي. له دې سره هممهاله د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان د دغه وزارت د قانون پر پلي کېدو ټینګار کړی، خو یو دیني عالم پر دې قانون نیوکه کوي. په
په هرات کې سرچینې متوایي چې په تیرو 2 ورځو کې 5 ښځې د سینما څلور لارې او د خواجه عبدالله انصاري سړک له سیمو څخه د بې حجابۍ په تور نیول شوي او تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. له دغو ښځو څخه یوې عامو ته په استولي لیکلي پیغام کې ویلي چې د 2 هغو ښځو د نیول کېدو شاهده وه چې چادر نماز نه درلود. د هرات یوې بلې ښځې هم لیکلي چې طالبان د هر نیول شوې ښځې د خوشي کولو لپاره 14,000 افغانۍ غوښتنه کوي او همدارنګه غواړي چې د هغوی سرپرست ضمانت ورکړي چې دغه ښځه به بیا له چادر نماز پرته له کوره نه وځي. د هرات 2 نورو ښځو چې په دې اړه یې له امو سره خبرې کړي ویلي چې د طالبانو له ویرې نشي کولی په آزاده توګه خبرې وکړي. له همدې امله یې له خپلې څېرې ښودلو پرته خبرې کړي دي. اصلا در خود بازداشتگاه ها چه چیزی میگذارن، اما خود چیزی که وحشت آور هست برای دختران و زنان در ولایت هرات خود مسئله بازداشت های اصلا کلا زنها میترسن از اینکه از خانه بیرون بشن. هرات کې د دغو ښځو له ډلې د یوې بلې په وینا په وروستیو ورځو کې په ښار کې ګزمې پلټنې او له ښځو پوښتنې ګروېږنې د پام وړ زیاتې شوي او د کورنیو او ښځو ترمنځ یې د اندېښنې فضا رامنځته کړې ده. دختر تازه عروس برده بودن، به خدا خود خوردر داد دختره. روز که چی کردم شوید نبرفته شد تا صبح مگه پشت امر بالمعروف بینش اشته بودم. گفت فرده گفت دختره که به خونه او را آوردم خیلی بسید انتقاد کردم اینا. گفت خود خوردر داد گفت به شفاخونه. بازداشت‌های خودسرانه طالبان، محدودیت‌های مشخصی که هست، همه بخشی از یک روند سیستماتیک حذف زنان هست که طالبان امروز اعمال میکنن. به باور ما زنان افغانستان سزاوار چنین وضعیتی نیستند. زنان تنها خواهان یک زندگی عادی هستند، زندگی که در اون بتانن بدون ترس در جامعه حضور داشته باشند، درس بخوانن و کار کنن و به عنوان یک انسان با کرامت انسانی زندگی کنن. له دې سره هم مهاله د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند د دغه وزارت د قانون پر دوامداره پلي کېدو ټینګار کوي. هغه جهتونه چې د بشر د حقوقو کاذبې دعوې لري هغوی اصلا د بشر حقوق پیژني نه، یا قصدا هغوی غواړي چې د بشر حقوق تر یو څو شیانو منحصر کړي، ځکه د امنیت حق، د عزت ساتنې حق، د مال ساتنې حق. تیره میاشت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یونیما هم تایید کړې وه چې په هرات کې نږدې 30 ښځې د طالبانو د محتسبانو لخوا د هغوی د خوښې حجاب وړ د نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي. دا نیونې په داسې حال کې راپور کیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له توشیح وروسته د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه او د هغوی پر پوښښ او په عامه ځایونو کې پر حضور څارنه زیاته شوې ده. د 2024 کال د فوټبال نړیوال جام سیالي او پایلوبه د کابل د اوسیدونکو له پراخه شوره او هیجانه ډکه وه. په کابل کې د اسپانیې مینوال وایي چې ټولې لوبې یې پر ټلویزیون کتلې او د خپلې خوښې لوبډلې له اتلولۍ خوشحاله دي. خو د ارجنټاین مینوال بیا هیله لرل چې لوبډله یې بیا ځلی هم اتله شي. په دې راپور کې په کابل کې د فوټبال د نړیوال جام د مینوالو شور او خوشحالیو ته کتنه شوې او د دغو لوبو په اړه د دوی نظرونه اخیستل شوي دي. د کابل د یو شمېر اوسیدونکو لپاره د سږني فوټبال نړیوال جام پایلوبه د دغو سیالیو له تر ټولو په زړه پورې لوبو څخه وه. دوی وایي چې د نړیوال جام ټولې لوبې تعقیب کړي دي. ما تمام بازی‌های جام جهانی تماشا کردم، خصوصا فینال که توسط بین تیم‌های اسپانیا و آرژانتین بود. بسیار یک بازی جذاب بود. جام جهانی را ما تعقیب کردیم، بسیار بازی‌های هیجان انگیز بود، خصوصا دور جدیدی که فیفا تیم‌های جام جهانی را به 48 تیم افزایش داده بود. این هیجان جام جهانی را بسیار زیاد کرده بود. د هسپانیې مینوال بیا د خپلې خوښې لوبډلې له اتلولۍ خوښ دي او د نړیوال جام سیالیو ستاینه یې کړې ده. طرفدار اسپانیا هستم و بسیار یک بازی جذاب و دیدنی بود. بسیار خوشحال شدیم از بردنش. طرفدار اسپانیا هستیم. د لوبې په نندارچیانو کې د ارجنټاین مینوال هم شته او د خپلې لوبډلې له ماتې ناخوښ دي. دوی وایي چې د نړیوال جام اتلولۍ باید د دوی د خوښې لوبډلې ګټلې وای. خوب بود دیگه، ما طرفدار تیم پرتغال بودیم که متاسفانه حذف شد. تیم اسپانیا هم تیم قوی است، تیمی است که قهرمانی جام جهانی را چندین بار تکرار کرده و حالی هم بعد از بسیار مدت دور
دوباره کپ به طرف اسپانیا بوده. خیلی غمگینم و ما بازم خیلی بازی جالب و دیدنی بود. بازم دیگه ناراحت شد آدم باید شد. د نړیوال جام د پایلوبې د لیدونکو اټکل شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې نږدې 1.8 میلیارده کسانو د تېرې شپې پایلوبه ننداره کړه. د ایران او امریکا د جګړې له امله په دریو سمندري بندرونو کې د افغانستان د سوداګري او ترانزیت درېدلي دي. د افغانستان د سوداګري او پانګونې خونه وایي چې د چاربهار بندر عباس په بندرونو کې د بارولو چارې بندې شوې دي او د افغانستان د ترانزیتي توکي هم د متحده عربي اماراتو د جبل علي بندر له لارې نه لیږدول کیږي. له بلې خوا د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د چاربهار او سمندري څار برج په بشپړه توګه نړېدلی دی. دغه بندر په وچه کې راګیر افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره یو مهم سوداګریزه او ویزه لاره ګڼل کیږي. له تیرو 3 ورځو راهیسې په هغو 3 سمندري بندرونو کې چې د افغانستان سوداګریز توکي ترې لیږدول کېدل د بارولو چارې درېدلې دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د امریکا او ایران جګړې او پر چابهار او بندر عباس بندرونو بریدونو د افغانستان سوداګري او ترانزیت درولی او یوازې د وضعیت د آرامېدو په صورت کې به لږ شمېر بیړۍ تګ راتګ وکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي یو غړي ټینګار کړی چې د متحده عربي اماراتو د جبل علي بندر له لارې هم چې د افغانستان د ډیرو سوداګریزو توکو د لیږد مهمه لاره وه د مالونو د لیږد بهیر درېدلی دی. بندر عباس و چابهار که زدن مکمل رودینگ در اوجا بند است. همی 2-3 روز میشه و همچنان اموالی که از جبل علی می آمدن رو هم نمین. تنش‌های امریکا و ایران بدون شک میتونه که مسیرهای چابهار و بندر عباس پرهزینه تر و کنتر بسازه به خاطر از اینکه بیمه و کرایه حمل و همچنان خطر میتونه که تأخیر بالاتر ببره. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د چابهار بندر چې د افغانستان لپاره مهمه سوداګریزه لاره ده څو ځله د امریکا د بریدونو هدف ګرځېدلی او په پای کې د سمندري څار برج په بشپړه توګه نړېدلی دی. د سوداګرۍ د خونې د معلوماتو له مخې ټولې هغه سمندري لارې چې د افغانستان لپاره تر ټولو ارزانه سوداګریزې او ترانزیتي لارې بلل کېدې اوس تړل شوي دي. د پاکستان د واګا او کراچۍ بندرونه، د ایران د چابهار او بندر عباس بندرونه او د متحده عربي اماراتو د جبل علي بندر د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت له مهمو سمندري لارو څخه دي چې اوس مهال د لاسرسي وړ نه دي. د سوداګرۍ خونې ویلي چې د سیمې ستونزو د هیواد په بازارونو کې د تیلو بیې هم لوړې کړې دي. لوړ لامل دغه دی چې په دنیا کې د تیلو ذخایرو چې افغانستان ته تیل صادرات کوله د هغو ذخایرو یا ریفاینریو مشکلات پیدا کړي دي، نو لهذا په دنیا کې او په منطقه کې د تیلو پر قیمت باندې افزایش راغلی. له دې مخکې نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان واردات د می میاشتې په پرتله 11% زیات شوي او په میاشت کې له $900 اوښتي دي. په دغه راپور کې راغلي چې د ایران لار لا هم د افغانستان د وارداتو د رسولو اصلي ستنه ده. ایران، متحده عربي امارات او چین افغانستان ته د توکو 3 ستر صادروونکي هیوادونه دي. په فراه ولایت کې له پاکستانه راستانه شوي مشت کډوال په دغه ولایت کې د کار د نشتوالي او د روغتیايي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. دغه راستانه شوي وایي چې د مرستندویو بنسټونو د ملاتړ او د کار د نشتوالي له امله خپل ژوند لګښتونه نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو اونیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري راستنېدنه پراخه شوې ده. پریګل او نازو 2 کاله مخکې له پاکستانه راستنې شوي دي او اوس په فراه ولایت کې په یو داسې کور کې ژوند کوي چې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. پریګل چې د خپلې 3 کسیزې کورنۍ مسؤلیت ورلغاړه دی وایي چې په ډیر سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. یا د $2 یا د $2 هیڅ لا ولاکه لرو غارانو قابل نه لرو شی نه لرو ماجر ګرده وجه تجه دی ولاکه د خدای شی لري امنګر شی نه لرو وجه یو خوارو زارو ګرده. نازو هم وایي چې د دواړو پښتورګیو التهاب لري خو د اقتصادي ستونزو له امله د خپلې درملنې وس نه لري.
پیسې نه لرم، پیسې ولی خو تلم د وخت تلم، غرونه مې دواړه درد کوي، معده مې خراب ده، دکان مې خراب. دغه راستنه شوې زیاتوي چې د وړیا روغتیایي کلینیکونو له خدماتو هم بې برخې دي. ولکه یا وړه لرو یا ولکه راځه چې کور ته دې بوځم، یا ولکه غوړې لرو یا ولکه د سوز یو دی شی لرو. مریض همدا ده چې په هر ورځ هره ورځ ډاکټر ته احتیاج. نن ورځ یې څلورمه ده چې دی ډاکټر ته پرون تللی ماشینه نه وستم، ورسبا راسه نن بیا تللی. د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې له پاکستان نه زرګونه ایستل شوي افغاني کورنۍ د لویدیځ زون په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه په هرات او فراه کې میشت شوي دي. خو د ایران او پاکستان د نورو راستنه شویو کډوالو په څیر دوی هم له بیکارۍ او د لومړنیو خدماتو له کمښت سره مخ دي. وسم سولند اقتصادي خبرونه. د ایران افغانستان د ریل پټلۍ د الیس مسؤل وایي د افغانستان د ترانزیتي توکو لومړنۍ جوپه ایران ته رسیدلې او ټاکل شوي چې د خواب هرات د ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته ولېږدول شي. تصنیم خبري اژانس د دغه ایراني مسؤل له قوله لیکلي چې په دې توکو کې د چین له بیجینګ څخه 1500 ټنه وریجې شامل دي چې د ترکمنستان له لارې ایران ته رسیدلې دي. د ایران افغانستان د ریل پټلۍ د لیز مسؤل له چین څخه افغانستان ته د ایران له لارې د لومړنۍ چوپې لیک د سیمې د ترانزیتي شبکې د یوې نوې لارې د رامنځته کېدو نښه بولي او ټینګار کوي چې دا لارې کولی شي چین د منځنۍ اسیا او ایران له لارې له افغانستان سره ونښلوي. سویس له افغانستان سره 2 میلیونه او 400 زره ډالر مرسته وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري د سویس له دې مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا ډول حیاتي مرستې ته زمینه برابروي چې د بدلیدونکو بشري اړتیاوو ته پر وخت ځواب ویل شي او همدارنګه د بیرته ستنېدونکو د دوامداره ادغام ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې په 2016 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 4.9 میلیونه میندې او ماشومان د تغذیې ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ زیاتوي چې پر وخت اقدام له لارې د انسانانو ژوند ژغورل کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون مرستندوی بنسټونه د بودیجې له کمښت سره مخ دي. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 15.90 افغانۍ، یو ایرو 4.15 افغانۍ، زر ایرانی ریال 0.15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 244 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 12.1 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 222 افغانۍ. بهرني خبرونه. په داسې حال کې چې د ایران او امریکا متقابل بریدونه د پرله پسې نهمې شپې لپاره دوام لري، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې واشنګټن له ډیپلوماسي هرکلی کوي. په همدې حال کې تهران هم وایي چې ایران به د ژمنې په وړاندې د ژمنې له مخې عمل وکړي. د ایران او امریکا د متقابلو بریدونو د دوام په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې واشنګټن ډیپلوماسي ته ترجیح ورکوي. مارکو روبیو په ورته وخت کې تهران تورنوي چې خپل شتمنۍ د نیابتي جګړو او سیمه‌ییزو ډلو پر ملاتړ لګوي. ایران یو شتمن هیواد دی، خو د اوسني خراب وضعیت یو لامل دا دی چې دغه حکومت هر عاید که د بندیزونو د کمیدو له لارې او که د تیلو د صادراتو له لارې د حزب الله او حماس د ملاتړ لپاره لګول کیږي. همدارنګه میلیارډونه ډالر په عراق کې د شبه نظامي ډلو حزب الله او حماس د ملاتړ لپاره لګوي. داسې هم کېدای شوای چې دغه سرچینې د ایران د خلکو د وضعیت د ښه والي او د هېواد د پراختیا لپاره وکارول شي، خو پر ځای یې ترهګرو ډلو ته سپارل کېږي. له بلې خوا ایران هم ټینګار کوي چې تهران ډیپلوماسي ته ژمن دی او د منځګړو له لوري یې ځینې پیغامونه ترلاسه کړي چې تر څېړنې لاندې دي. مادامی که طرف مقابل تعهداتش رو اجرا می‌کرد ما هم اجرا کردیم. ما هیچ وقت پیشگام در نقض عهد نبودیم. این خصلت و مبنای اصولی رفتار ایرانیان هست و زمانی که اونها تعهدات خودشون رو نقض کردن یکی یکی
متقابلا ما هم تاکید کردیم که تعهداتمون رو اجرا نخواهیم کرد. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ اعلان کړی چې د دوشنبې د سهار په بریدونو کې په ایران کې د بیلابیلو سیمو څو پوځي هدفونه په نښه شوي. په همدې وخت کې د ایران سپاه پاسداران اعلان کړی چې د بالستیک توغندیو په وسیله په اردن کې د امریکا پوځي الوتکې په نښه کړي. ایران همدارنګه د کویت او سوریې په خاوره کې د امریکا پر اډو د بریدونو خبر ورکړی دی. په هرمز تنګي کې هم سپاه پاسداران ادعا کړي چې دوه تیل وړونکې بیړۍ د دغه تنګي له لارې تر تېرېدو وروسته له چاودنو سره مخ شوي او درېدلې دي او خبرداری یې ورکړی چې دغه لارې به د امریکا د پوځي بریدونو تر دوام پورې نه امنه وي. اوس هم د نړۍ په نورو برخو کې د هند په شمال او شمال ختیځ کې د سختو بارانونو له امله د سیلابونو او ځمکې ښویدنې په پایله کې 25 کسان مړه شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې 15 کسان مړه شوي، یو شمېر نور له درکه دي. په ناګالند ایالت کې د ځمکې ښویدنې په پایله کې 9 کسان مړه شوي او د لټون عملیات لا هم روان دي. په آسام ایالت کې هم سیلابونو یو کس مړ کړی او د 7 سیمو له 50,000 څخه ډیر خلک یې اغیزمن کړي دي. د هند د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې موسمي بارانونه فعاله څپه به د راتلونکي شپږو تر 7 ورځو پورې دوام ولري. انډي برنام د برټانیا د نوي لومړي وزیر په توګه خپل دنده پیل کړه. هغه تر دې وړاندې ژمنه کړې و چې د حکومت د تګلارې په بدلون سره به د ژوند د لګښتونو پر کړکېچ او د عامه خدماتونو پر ښه والي تمرکز وکړي. برنام وروسته له هغې د حکومت د جوړولو مامور شو چې پاچا چارلز کې یې پر سټارمر استعفا ومنله. انډي برنام پر تېره یوه لسیزه کې د برټانیا 7م لومړی وزیر. دا بدلون په داسې حال کې رامنځته شو چې برټانیا په 2014 کال کې د بریکزیټ له ټولپوښتنې وروسته د سیاسي بېثباتۍ یوه دوره تجربه کړې ده. په دې موده کې پرله پسې حکومتونه له کمزوري اقتصادي ودې، درنو پورونو، د ټولنیزو لګښتونو له زیاتوالي او له اروپایي ټولنې څخه د وتلو له پایلو سره مخامخ وو. د ډیویډ کامرون له استعفا وروسته تریزا می، بوریس جانسن، لیزا ټراس، ریشي سوناک او کیر سټارمر هر یو د یوې مودې لپاره واک په لاس کې درلود، خو سیاسي اختلافونه، اقتصادي کړکېچونه او د رهبرۍ پرله پسې بدلونه حکومت ته بیرته ثبات رانوست. ټاکل شوي چې برنام به په راتلونکو څو ورځو کې خپل اقتصادي پروګرامونه او کابینه معرفي کړي. د لوبو نړۍ د 2024 کال د فوټبال نړیوال جام د هسپانیې په اتلولۍ پای ته ورسېده. په دې زړه راښکونکې لوبه کې هسپانیې له پیل تر وروستۍ شېبې پورې د توپ واک او د لوبې کنټرول درلوده او په پای کې ارجنټاین د 1-0 توپیر مات کړ چې له دې سره د دوهم ځل لپاره د نړیوال جام اتله لوبډله شوه. د امریکا، کاناډا، مکسیکو او هسپانیې مشران د دغې سیالۍ ځانګړي نندارچیان ول، خو د دغه جذابه لوبه له بېلابېلو حایشو هم خالي نه وه. د 2024 کال د فوټبال نړیوال جام د هسپانیې په اتلولۍ سره پای ته ورسېد. دغې لوبډلې په پایلوبې کې ارجنټاین ته د 1-0 په توپیر ماتې ورکړه او له دې بریا سره د دویم ځل لپاره یې نړیواله اتلولي وګټله. د هسپانیې لوبغاړو لوبه بریدیزه پیل کړه او د خپل سیال دروازه یې څو ځلې په نښه کړه. دا لوبه تر اضافي وختونو پورې بې ګوله روانه وه. وروسته له هغې چې د هسپانیې پر یوه لوبغاړي ایزو فرناندز خطا ترسره کړه، د سور کارت له امله له لوبې بهر شو او ارجنټاین له 10 لوبغاړو سره سیالۍ ته دوام ورکړ. په پای کې د لوبې په 106 دقیقه کې فران تورس د نیکو ویلیامز په پاس د لوبې یوازینی ګول ووهه او هسپانیه د دویم ځل لپاره اتله کړه. ارجنټاین چې ډېره دفاعي لوبه یې کوله، د لوبې تر وروستیو شیبو پورې د ګول جوړولو چانس یې پیدا نه کړ او د لوبې په پای کې 2 ښه فرصتونه هم له لاسه ورکړل. خو د دې لوبې حاشیې له اصلي سیالۍ کمې نه وې. د لومړي ځل لپاره د نړیوال جام په تاریخ کې د کوربه هیوادونو 3 واړه مشران په ګډه په میټ لایف لوبغالي کې د لوبې نندارې ته راغلي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرامپ، د مکسیکو ولسمشره کلودیا شینباویم او د کاناډا لومړي وزیر مارک کارني. د دوی ترڅنګ د هسپانیې پاچا شپږم فلیپه او دغه هیواد لومړي وزیر پدرو سانچز هم لوبه له نږدې وکتله.
خو کله چې ډونالډ ټرمپ او د فیفا رئیس جیاني انفانټینو د مډالونو او جام د ورکولو لپاره میدان ته ننوتل، د نندارچیانو یوې برخې هغوی په هو کولو بدرګه کړل. د لوبې تر پیل مخکې مراسم هم د نړیوال جام په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د دوو نیمو ترمنځ له ځانګړې هنري نندارې سره مل و. مدونا، شاکیرا، د بي ټي اس موسیقي ډلې جسټن بیبر، برنا بوی او کولډپلې په هغه وقفه کې چې له 10 دقیقو څخه زیاته وه هنري پروګرامونه وړاندې کړل. د بلې خوا د غزې جګړې هم پر دې سیالۍ سیوری غوړولی و. د نندارچیانو ترمنځ د فلسطین بیرغونو شتون او د هسپانیا د ځینو لوبغاړو مینوالو په ځانګړي ډول د یمین یامال د پیوستون نښو د رسنیو پراخ پام ځان ته اړولی. اسرائیل تر دې مخکې له ارجنټاین څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او هسپانیا د اسرائیل له سختو منتقدانو څخه ده او تل یې په غزا او لویدیځه غاړه کې د اسرائیل کړنې غندلې دي. سره له دې فیفا ټینګار کړی چې هڅه کوي سیالۍ له سیاسي پیغامونو لرې وساتي. ګرانو لیدونکو، دا زموږ د نن شپې خبرونه او اوس تاسو ته بلنه درکو ترڅو د امو تلویزیون د نورو خپرونکو لیدونکي پاتې شي. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ امو ټي وي ته ولاړ شئ او د امو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې درسره وڅارئ. الله پامان.